मुकेश अंबानी د زوی اننت امبانی د واده مصرف شاوخوا 10 میلیونه ډالر اټکل شوی 10 میلیونه ډالر خو کو وایم چې دا 10 میلیونه به امبانی او هندستان ته د دې پیسو سل چنده زیاتې پیسې راوړي دا ویډیو د همدې لپاره ده چې څنګه به دا واده د هندستان او امبانی اقتصاد لزمکې تر اسمان وخیچوي मुकेश अंबानी د اسیا لومړی شتمن انسان او د نړۍ لسم شتمن انسان دی چې ټوله سرمایه 114 میلیارډ ډالر ده मुकेश अंबानी 3 بچی لري آکاش अंबानी ایشا अंबानी او اننت अंबानी دا واده د اننت अंबानी او رادیکا مرچنټ چې دا هم د 1 میلیارډر ویرن مرچنټ لور ده ترمنځ کیږي واده د جولای په 12مه دی یعنی لنن څخه سلور میاشتې وروسته خو جشنونه لتیری چهارشنبه راهیسې پیل شوي چې په لومړۍ ورځ 150,000 ځایي اوسیدونکو ته د یوې ګاډي ډوډۍ قربتوب وکړ د دې ترڅنګ د مراسمو ته 1200 ځانګړي میلمانه بلل شوي چې پکې نړیوالې سیرې لکه مارک زکربرګ او میرمنې د مایکروسافت بنسټګر بیل ګیټس او د ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ او نورې نړیوالې سیرې د هالیوډ او بالیوډ ستوري لکه د بالیوډ بادشاه شاهرخ خان همدارنګه امیر خان سلمان خان ټایګر شرف او د بالیوډ ټول اداکاران رسیدلی وي او د دې ترڅنګ د امریکا مشهور سندرغاړي ایکون او ریحانه هم د مراسمو ته راغلي وو همدارنګه له مشهور خلکو څخه د کرکټ لوبغاړي هم د مراسمو ته تللي وو چې له راشد خان څخه واخله بیا تر ویرات کوهلی سچن تندولکر ایم اس ډوني او کیرن پولارډ پورې ټول د مراسمو ته رسیدلی وو په دې 1200 کسانو کې د هر هیواد مشهوري سیری او هغه کسان شامل دي چې په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک انسټاګرام او ټویټر باندې پلسکونه او سلګونه میلیونه سارونکي او فالوورز لري دا 1200 میلمانه په لومړۍ ورځ له یو تود هرکلی وروسته په 5 سټار هوټلونو کې په داسې خوراکونو ونازول شول چې د ځانګړو اشپزانو لخوا تیار شوي وو په واده کې د ځانګړو کسانو ته بیل ځانګړي بیوټي پارلرز نیول شوي وو چې هر مراسم او جشن ته به کسان په ځانګړي سټایل او جامو برابرول د واده په وروستۍ ورځ دا میلمانه د وینتارا کمپلیکس ته بلل شوي وو چې دا په ګجرات کې د اننت امبانی هغه روغتون دی چې په زرګونو حیوانات او وحشي ژوي پکې تداوي کیږي دا روغتون چې د 3000 هکټاره ځمکې یو مصنوعي ځنګل دی په شمول د 200 څخه زیات هاتیانو او 2000 وحشي ژوي چې د مخه د پلور او ښکار له خطر سره مخ شوي وو تداوی او پالل کیږي د واده 1200 ځانګړي میلمانه د ځنګل او کمپلیکس ته د دې لپاره وړل کیږي چې د ژویو د خوندیتوب په برخه کې همکاري ته وهڅوي اوس راځو دې ته چې د اننت امبانی دا واده یو جشن او یو ځانګړي اقتصادي پلان لومړی بازار موندنه मुकेश अंबानी چې یو میلیارډر او د اسیا شتمن کس دی شاید د دې د مخې یو محدود شهرت درلوده خو ټولې نړۍ وپېژانده که تاسې په ګوګل سرچ کې د امبانی نوم سرچ لیست کې وګورئ نو دا نوم په تیرو ورځو کې په ټوله نړۍ کې سرچ شوی دی ګوګل فیسبوک یوټیوب انسټاګرام او ټیک ټاک باندې یوازې یو نوم چلیږي मुकेश अंबानी او اننت امبانی دا 1200 ځانګړي میلمانه چې د هر هیواد مشهوري سیری پکې شامل دي هر یو په ټولنیزو شبکو په لسګونه او سلګونه میلیونه فالوورز لري یوازې ریحانه سندرغاړي په انسټاګرام 153 میلیونه فالوورز لري ویرات کوهلی په خپل انسټاګرام 216 میلیونه فالوورز لري ایم اس ډوني چې شاوخوا 20 میلیونه تندولکر شاوخوا 30 میلیونه سلمان خان 9 میلیونه او همدارنګه زمون راشد خان چې په خپل انسټاګرام باندې 10 میلیونه فالوورز لري دا خو د ګوتو په شمار یو څو کسانو فکر وکړئ دا 1200 مشهوري سحري چې هر یو په خپل انسټاګرام یو تصویر نشر کړي نو د نړۍ په میلیارډونو خلک به دا غواړي چې د मुकेश अंबानी د تجارت او سوداګرۍ په اړه پوهیږي نو د دې غوښتنې لپاره خبري اژانسونه رسنۍ چینلونه نړیوالي داخلي او شخصي شبکې هڅه کوي د मुकेश अंबानी د تجارت او اړیکو په اړه وغږیږي او معلومات چمتو او نشر کړي ل دې لارې د मुकेश अंबानी تجارت د نړۍ ګډ ته رسیږي او یو لوی بازار موندنه رامنځته کیږي چې د اقتصاد پوهنه کې غیر مستقیمه بازار موندنه یا انډایرکټ مارکیټینګ ویل کیږي نو فکر وکړئ मुकेश अंबानी چې 114 میلیارډ ډالر سرمایه لري او ل دې څخه 1 میلیارډ په واده مصرف کړي یعنی د خپل ټوله سرمایه 0.8% برخه مصرف کړه مګر په بدل کې چې څومره ګټه لري د دې اندازه خو به تاسو ته ضرور شوي وي هو دا 20مه پیړۍ ده او تجارت ته وده ورکول په دې طریقه کیږي دوهم پانګه اچونه یا انویسټمنټ
د هند حکومت او د امبانی کورنۍ دغه واده ته د ورغلیو ټولو میلیاردرانو او سترو کمپنیو مشرانو سره د لیدنو کتنو پلاوی ټاکلي دي چې په هند کې پانګونې ته وهڅوي. د هندوستان ولسمشر نریندرا مودي له بیل ګیټس سره په هند کې د مایکروسافټ د پانګونې په پراختیا غږېدلې او هغه میلیاردران او میلیونران چې واده ته بلل شوي وو دوی سره هم شاید په بیلابیلو برخو کې معاملې او هوکړې ترسره شوي وي، خو زیاتره داسې معاملې په رسنیزو پردو نه ښکاره کیږي. دا واده د پانګونې د جذب لپاره په دومره لویه کچه پلان شوی وو چې د نړۍ ټول میلیاردران او د سترو کمپنیو مالکان پکې له ګډون نه پاتې شوي. نو هیله ده چې په دې موضوع ستاسو پوهه زیاته شوې وي او دا ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو که تر اوسه مو زموږ دا نوې فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړي نو هیله ده چې زموږ دا فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. ملاویږو به په یوه بله معلوماتي ویډیو کې. تر بل ویډیو مو د لوی الله په امان.